په ارواپوهنه کې قانون دی چې وایي په ذهن کې مو د هغه څه تصویر جوړ کړئ چې غواړئ یې. تصویر د ډیر وخت لپاره در سره په ذهن کې وساتئ او بیا یې سترګو ته ودروئ. په پای کې به هماغه څه ترلاسه کړئ چې غوښتل مو. که د خدای له بندګانو سره مینه وکړئ، ژوند به د له خوښیو مالامال وي. د دې خلاف که له خلکو سره کینه او حسد ولرئ، له خپل ژونده هم خوند نشئ اخیستی. بې له دې چې لامل یې درته معلوم شي، خفه به وې او له خپل ژوند سره به تنګ وې. هیڅکله په دې اړه فکر مه کوه چې ګواکې فلانی شی نه لرم، بلکې هغه څه چې غواړئ ویې لرئ د لاسته راوړلو لارې چارې یې ولټوه. هڅه وکړه تر څو لاسته یې راوړې. له یاده مه باسه چې تل برکت له حرکت سره ملګری وي. د دغه کال هره ورځ کېدای شي ستا د ژوند تر ټولو ښه ورځ وي، خو په دې شرط چې د منفي فکرونو پر ځای په خپل ذهن کې مثبتو فکرونو ته ځای ورکړې. دا ډیر اسانه کار دی او تر ټولو ښه ګام دی چې په پورته کولو سره یې کولی شي خپل ژوند ته پر مثبت لوري بدلون ورکړي. د خپل زړه غږ ته مو غوږ ونیسئ. که یې منفي جملې تکرارولې، زر ورته بدلون ورکړئ او تاسو خپله یې د مثبتو جملو په ویلو غږ خپ کړئ.